دا په کابل ښار کې د غازی سټیډیوم دی چیرته چې د بیسبال ملي لوبډلې لوبغاړي د غربي اسیا لوبو ته په تمریناتو بوخت دي. په یاد تمریناتي کمپ کې 32 لوبغاړي ګډون لري چې 18 تنه لوبغاړي به ترې ملي لوبډلې ته انتخاب شي ترڅو په غربي اسیا لوبو کې ګډون وکړي. د بیسبال فدراسیون وایي چې د بیسبال لوبه په افغانستان کې نوې ده او هیله یې دا ده چې غربي اسیا جام کې لوبډله ښې لوبې ترسره کړي ترڅو د نورو لوبو په څیر یاده لوبه هم په هیواد کې پرمختګ وکړي. 2023 کال کې موږ وکولی سو چې په دوبۍ کې په اسیا کپ کې ګډون وکړو چې هلته موږ وکولی سو پاکستان سره ښه لوبه وکړو. نو دا ذهنیت پیدا سو چې موږ کې یو څه سته نو یو څه سته راځي ځوانانو بیا چې راغلو دلته رهبري کېناستېدله لاړو انتخابات یې وکول کندهار ته لاړل ننګرهار ته لاړل نو نورو ولایتونو ته چې هغه کم ځوانان چې له دې لوبې سره علاقه لري هغه په ګوته کړي او دې ملي لوبډلې کې شامل کړي. بل پلو ته لوبغاړي هم وایي چې راتلونکو لوبو ته یې چمتوالی ښه دی او غوره لوبې به نندارې ته وړاندې کړي خو د پانګوالو او دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې مالي ملاتړ یې وکړي او د اسانتیاو رامنځته کولو کې ورسره مرسته وکړي. تمرینات خو الحمدلله ښه روان دي. پهله به موږ چمن وزري کې لوبې کولې اوس دا مهال انشاءالله اولمپیک کې ځای راکړی هلکان ښه آماده دي ښه جوش او جذبې سره ښه خپلې لوبې کوي. انشاءالله امید هم دی چې په ایران کې به موږ میچونه ګټو او د وطن دپاره به انشاءالله لوبې کوو. بیسبال لوبه اول سر دی نوې ده نو موږ غواړو چې د بیسبال د کرکټ غوندې د فوټبال غوندې مخ ته لاړه شي او په تجارانو مو دا غږ دی چې موږ سپورټ کړي او سپانسرشپ یې وکړي او دا لوبه مخکې لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې غربي اسیا جام لوبې د ایران هیواد په کوربتوب د روانې میلادي کال مای میاشتې په 15 نیټه پیل او د دې میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. د بیسبال لوبه که څه هم په افغانستان کې نوې ده خو د بیسبال د فدراسیون غړي وایي چې پوره هڅه او کوشش به وکړي ترڅو یاده لوبه د نورو لوبو څیر په هیواد کې پرمختګ وکړي او هیواد ته ویاړونه راوړي.